مې بیټ راکا اوټ دی ولې په سلو بال خو اوټ نه اوټ مې کړې بیټ راکا د ساوټ دی نه ځان مې قرنا جوړ کړی ورګه زه به دا بس لاله راولم دا والا دا دی راولم هغه بیم کې خو نن سبا په ټرین کې دي اګنجې خو پکې هم دی ښه ولې جوړې لکه لالا زمونږ د کور خواته چا نوې کډه راغلې ده دا ګنجیا غرور زه ووالومه د هغه دا جرت چې زما پر ور باندې لاس اوچت کوم راځه ما بدماشۍ په باره کې څه دي ویلي ما خو پیغام 15 کوتره کړي دي لالا زه خو ته نه یم خبردار څوک و دا یو 15 نه قلارې ده ما ورته یم قلار شه په کټ کې منګونې بېګا وجلي وو ای بدل دونه لوټي واړو که نه دا سمانچه را سره د ببډه راځه منډې به وله ورکړم که نه چې دا بیا تا ته هر وخت سلامونه کوي لالا زه خو دونه ډېر ووالومه سمې ګوتمال کړي خفه کېږه ما څنګه چې ګوښمال کړې دغه شان بیا له ګوښمال کومه د زما د بدماشۍ پته نشته دا یې تمانچه هم بهسې راوړی چې زه اوس حل وایم لالا راځه راځه نن به یې پته ولګي لالا زه چې کوم یو کس ووالوم هغه دی ناست دی پاسه لکه ته دومره غټ بدماش یې چې زما دا ورور دې والی دی صبر که زه درپسې خپل لالا راولم زه ورځه څنګه ته ګوښمال کې دغه شان به لالا هم ګوښمال کړم رای ولم لالا ایله مې دا زړه یخ شو راځه دی پټو طرف ته لږ چکر ووهو راځه سپي مرګونه کې او توريزي کارونه کې دا ډېره مزه کوي دا چیز د منچه ده که نه سړي په ووهلې او سړي ګولۍ راوځي او بجیک واپس دننه کېږي هلکه ولې ویزارې جندرقه لالا ځکه جاړم دوه ګاونډیان چې دي هغو سم ګوښمال کړم هغوی دا مزار زما غرور ووالو راځه راپسې او لالا او په دوه کسه یې سم ګوښمال کړم بس مازی غږ د ګرځي نه ده دا چل مړ وکړو به یې اوسه به یې لالا تا به د ګنجي سر کې دومره پاور دی دا خو ما ته نن پته ولګېده دا د نن پته ولګي بده به زه څومره لوټ ګاڼو ما لالا تاسه پاسه دا د باغ په وخوړې ده او راځه چې بس لوټ ګاڼو ما لالا کسان خدا دې راله لالا یې درپسې راوستو تا دا لالا دی دا خو د تارکولو ډرم دی لالا دوه کسان دا دي زه چې ګوښمال کړي وم اوس بېغمه شه دغه ته کښېنه او زه پوه شه او زما کار پوه شه ته چې اوس بېغمه شه ته دغلته کښېنه او تماشا یې کوه ها دښمنه دا زما غرور وګورې ها دا بدماش پکې تینګ ها زمانه ځان یې بېلېلي کوو ګایز زمونږ د ویډیو دا مقصد دی چې چېرته هم د ماشومانو په سر د لویو سره وایمې مه کوئ د ماشومان خو بیا که ماشومان دي او لویو ته پکې دښمنانې پیدا شي نو چا چې زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل له سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ او دغه شان اصلاحي ویډیو مونږ ستاسو دپاره جوړو ستاسو په مخ باندې مونږ خنداګانې راولو والسلام